سلامونه. تاسو شاید په عمر هم فکر نه وی کړی چې ټکنالوژي دې تر دې حده راورسیږي. دې ویډیو ته وګورئ. تاسو به فکر کوئ چې دا ویډیو په ډرون کیمرا اخیستل شوی او یا کوم هیواد دی، خو څه چې فکر کوئ هغسې نه ده. دا اصلي ویډیو نه ده او نه کوم معلوم هیواد دی، بلکې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې یوه خیالي ویډیو ده. دا هره ویډیو چې ګورئ د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې. او حتی د اشخاص یې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي. له دې وروسته به تاسې د ویډیو جوړولو لپاره کیمرو ته ضرورت ونه لرئ او زیاتره ویډیوګانې به په کیبورډ جوړیږي. دغه هره ویډیو د سورا ای آی په مرسته جوړیږي. سورا ای آی د مصنوعي ځیرکتیا یو سافټویر دی چې د اوپن ای آی کمپنۍ لخوا جوړ شوی. چټ جی پی ټي کې دا خبره ده چې تاسو یو څه ورته ولیکئ، بیرته ځواب په لیکلي بڼه درکوي. له چټ جی پی ټي څخه وروسته د اوپن ای آی کمپنۍ ډیلی ای آی سافټویر جوړ کو چې ډیلی ای آی سافټویر کې دا خبره ده چې تاسو ورته څه ولیکئ هغه درته په عکس تبدیلوي. یعنی څه مو چې ذهن کې راځي هغه ورته په لیکلي بڼه وړاندې کوي، تاسو ته عکس جوړوي. خو اوس سورا ای آی تاسو ته لیکنه په ویډیو بدلوي. هر هغه څه مو چې ذهن ته راځي په عادي انګلیسي ورته ولیکئ، هماغسې ویډیو درته جوړوي. مثلا ورته لیکو چې یو انسان د وریځو په سر کتاب مطالعه کوي. په 100 ثانیو کې ویډیو جوړه شوه. نه یوازې دا، سورا ای آی اوس عکس په ویډیو تبدیلوي. وګورئ چې دې عکس نه څنګه ویډیو جوړوي. حتی ویډیو په ویډیو درته بدلوي. مثلا دې ویډیو ته وګورئ، ورته وایم چې د موټر شاوخوا ساحه چې ده دا داسې ډیزاین کړه لکه 1920 کال چې وي، خو د موټر رنګ دې سور پاتې شي. د دې ټکنالوژي په معنا پوهیږئ چې یعنې څه؟ بې شمېره خلک به بیکاره شي. که دا ټکنالوژي عامه شي، کیمرامینان، ګرافیک ډیزاینران او گیم جوړونکو ته بیا اړتیا څه ده؟ هغه فلمونه چې په شوټ به یې پخوا هفتو او میاشتو ته اړتیا وه، اوس یې مصنوعي ځیرکتیا په 100 ثانیو کې درته جوړوي. پوره یو کال مخکې دا ویډیو چې فلمي ستوری ویل سمیت آش خوري ډیره مشهوره شوې وه. دا د دې ټکنالوژي شروع وه. له سورا ای آی څخه مخکې نور سافټویرونه هم ول چې لیکنه به یې په ویډیو تبدیلوله، لکه پیکالیپس او رنوی. رنوی تر یو حده مشهور هم شو، خو تاسو د هغې وخت کیفیت وګورئ او اوس کیفیت وګورئ، ځمکه او اسمان فرق لري. د سورا ای آی سافټویر د جوړېدو څخه وروسته ویل سمیت دومره متاثره شوی و چې خپله یې په ټوکو د آش خوړلو ویډیو جوړه کړه، تر څو خلکو ته وښایي چې دنیا څومره په چټکۍ روانه ده. سورا اوس په دې پوهیږي چې زموږ دنیا څنګه چلیږي او حرکتونه د فزیک د نګاه نه څنګه کار کوي. وګورئ دا واوره د دې سپي څخه څومره په ظریفو حرکتونو راغورځي. حتی په احساساتو هم پوهیږي. دې کارټون ته وګورئ څنګه د سوځېدو اکټینګ کوي. د همدغې ظریفو حرکتونو له وجې دغه ټولې ویډیوګانې اصلي ویډیوګانو ته ورته دي. په سرسري کتلو څوک فکر نه کوي چې دا به د مصنوعي ځیرکتیا ویډیو وي، خو که لږ ورته دقیق شو دا ټکنالوژي 100% کامله هم نه ده. په دې کې شک نشته چې دا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، خو تر اوسه خپل اخري حد ته نه ده رسېدلې. داسې ولې وایم؟ دا ویډیوګانې مو چې ولیدې دې ته ښه په غور وګورئ. دغه کس چې کتاب لولي د کتاب ورقې په چپه مخ تاویږي. دې فضانورد ته وګورئ په درنو کالو کې څومره په تیزۍ روان دی. دې ویډیو ته وګورئ د انسانانو لاسونه داسې حرکتونه کوي چې اوچت معلومیږي دا ویډیو جوړه شوې ده. لږ نور هم دقیق وګورئ. په عادي شکل د انسانانو لاسونه داسې حرکتونه نه کوي. په دې وړو شیانو معلومولی شو چې دا اصلي ویډیو ده او که د ای آی په مرسته جوړه شوې ویډیو. خو په کوم صورت چې ټکنالوژي پر مخ روانه ده، فکر نه کوم چې څو میاشتې بعد دی څوک دا تشخیصوی وشي چې دا اصلي ویډیو ده او یا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې ویډیو. د اوپن ای آی کمپنۍ په دې پوهیږي چې دغه ټکنالوژي د ټولنې لپاره څومره خطرناکه ده. د همدې له وجې عام خلک ورته لاسرسی نه لري. فقط د ټکنالوژي خاص خلک او د سایبر سکیورټي کارکونکي د ټکنالوژي ته لاسرسی لري. خو که عام خلک لاسرسی هم ورته پیدا کړي، فکر نه کوم چې د اشخاصو په څیرو د څوک ویډیوګانې جوړوی وشي، ځکه دا ټولنې ته یو ستر خطر دی، خاصتا هغې هیوادونو ته چې ټاکنې پکې کیږي. وګورئ ویرات کوهلي ته یو ګیم اشتهار کوي.
एवेटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूं, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं. په دې پوه شوې چې دا اصلي ویډیو نه ده. دغسې ویډیوګانې د ځینې کمپنیانو لخوا په پټه جوړیږي ځکه یې کیفیت هم چندانې ښه نه وي. د اوس لپاره خپله AI د حل یوه لاره پیدا کړې. کومې ویډیوګانې چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړیږي په هغه کې د AI لوګو د واټرمارک په شکل وي ترڅو خلک پوه شي چې دا اصلي ویډیو نه ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده هغه خلک چې فلمونه جوړوي او غټې غټې کمرې لري په دې ټکنالوژي سره ټول بیکاره کیږي. ویل کېږي چې په راتلونکي څو کلونو کې به په AI باندې فلمونه او سریالونه هم جوړیږي. د اوینجرز فلم ډایرکټر جو روسو یو کال مخکې ویلی و چې فقط 2 کالو ته اړتیا ده چې موږ د په مصنوعي ځیرکتیا باندې پوره فلمونه او سریالونه جوړ کړو. د گیمونو مارکیټ به هم ور خراب کړي. هغه گیمونه چې مخکې به پکې د 100 نه زیاتو انجینرانو کار کولو او په میاشتو او کلونو وخت بنیولو چې گیمونه جوړ شي، دغه گیمونه به اوس د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په 100 ساعتونو کې جوړیږي. د NBC د راپورونو په اساس فلم جوړونکي ټایلر پری غوښتل چې د 800 میلیونه ډالرو په لاګښت باندې خپل استودیو ته انکشاف ورکړي، خو کله چې سورا AI بازار ته راغی هغه دې کار ته زړه ښه نه کړ. نو استودیو ته ضرورت څه دی که هر څوک د AI په مرسته په کور کې فلمونه جوړ کړي؟ دا خو صرف د فلم په بخش کې دومره خلک بیکاره کړل، په راتلونکي وختونو کې به د AI له وجې په نورو بخشونو کې هم خلک بیکاره شي. په دې کې یو ښه خبره دا ده چې عام وګړو ته به یو ډول ازادي یا ډیموکراټایزیشن ورکړل شي چې زیاتره سهولتونو ته لاسرسی ولري ترڅو خپل استعدادونه نړۍ ته وښایي. هدف مې دا دی که تاسو وغواړئ چې فلم جوړونکی شئ، اوس په ډیره اسانه سره تاسو کولی شئ چې یو فلم جوړونکی شئ. پخوا مو باید زیاتې پیسې لرلی چې خپله سټوډیو جوړه کړئ او اکټرانو ته پیسې ورکړئ چې ستاسو فلمونو کې کار وکړي، خو اوس دا هر څه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په خپله کوچنۍ کوټه کې سرته رسولی شئ. اصلا داسې پرمختګونه سړی ورخطا کوي. فکر وکړئ یو وخت چې د چاپ ماشین جوړ شو زیاتره مذهبي ډلو د دې مخالفت وکړ او ویل یې چې دا د شیطان اسباب دي او باید بند شي. په 1501 میلادي کال کې پاپ الکساندر د 6 لا دا هم ویل چې د کلیسا د اجازې پرته باید څوک کتاب چاپ نه کړي. عین نظریه عثماني خلافت هم لرله. یوه خبره دلته ډېره واضح ده که ته د ټکنالوژي او ساينس نه نفرت وکړې که ونه کړې خو له نظره یې نشي غورځولی. په هیواد کې ملایان د ټلویزیون په پرده راځي او خلکو ته وایي چې عکس اخیستل او ویډیو جوړول حرام دي. زیاتره هیوادونو د دې لپاره چې وګړي یې بېدندو نشي اقدامات پیل کړي لکه سنګاپور. allows you to key in text, type in some text, a prompt, and it can produce videos which are indistinguishable from what Hollywood can produce today and what smaller studios can produce. د دې سیاستمدار نوم ټان وامنګ دی. ویل یې چې موږ باید خپل خلک حمایه کړو چې د AI له نړۍ سره بلد شي. همدارنګه هغه خلک چې عمرونه یې 40 ته رسیدلی وي او یا د 40 څخه لوړ وي باید د AI د ډیپلومي زده کړې وکړي. Have to accept the world as it is, the way the world is going to be, and look after, support, empower, uplift our people. And this is why the new subsidy for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education. د 40 کلونو خبره ډیره معقوله ده ځکه چې د سنگاپور هیواد په مکتبونو او پونتونونو باندې کار کوي چې شکل یې تغییر کړي او د AI مضامین ور اضافه کوي. نو هغه کسان چې عمرونه یې 40 کلونو ته رسیدلی وي هغه خو بیا د سره مکتب نه شروع کوي او یا نه پونتون ته راځي. نو هغې دپاره د سنګاپور هیواد د ډیپلومي پروګرام په نظر کې لري. جالبه خو دا ده چې په 2019 کې سنګاپور د مصنوعي ځیرکتیا د پوهاوي په خاطر کار پیل کړی و، خو سږکال په 2024 کې $1 بلیون امریکایي ډالر بودیجه د مصنوعي ځیرکتیا د پوهاوي په خاطر تصویب کړه. In the National AI Strategy 2.0, I will invest more than $1 billion over the next 5 years into AI compute, talent, and industry development. خلاصه که غواړې د نړۍ له کاروانه شاته پاتې نشي په انفرادي شکل ځان ورسوه. په هیواد کې خو هسې هم د ملایانو له وجې عصري علوم مباح دي. هر ځای ته لاړ شو دا تعلیم ډېر خبرې کېږي. تعلیم خو یو مباح عمل دی او دا یو علمي خبره ده. تعلیم دنیاوي تعلیم دا مباح دی حضراتو. مننه، ښې چارې.